لغمان والي په افغانستان کې د مموزیو د قومي سرتاسري شورا مشر جنرال محمد زمان مموزي او یو شمېر قومي مشرانو سره ولیدل. نن د پنجشنبې په ورځ د کپ په 9 نیټه د لغمان والي رحمت الله یارمل د مموزیو د قومي سرتاسري شورا مشر جنرال محمد زمان مموزي سره ګډه ناسته وکړه. په دې ناسته کې د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او مخورو هم ګډون کړی و. جنرال محمد زمان مموزي د لغمان والي له ټولو چارو او وروستیو لاسته راوړنو د ستاینې سربیره د ولایتي ادارې د بشپړ ملاتړ ډاډ څرګند کړل. په دې ناسته کې دغه راز د قرغۍ ولسوالۍ د عزیز خان کس د سیمې اړوند د ولسونو ستونزې یادونه هم وشوه. د لغمان والي رحمت الله یارمل د جنرال محمد زمان مموزي په مشرۍ راغلو قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تخنیکي پلاوی به یا د سیمه له نږدې وګوري او د ولسونو د ستونزو حل ته به کار ترسره کړي.